السلام علیکم ملګری د ټکنیکل نقیب د سره پلان شوی ما په دا هیله چې تاسو سره یو جوړ خوشحال به وئ ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردسته خوندوره په زړه پورې مزداره ویډیو راوړې تو ملګري نن ویډیو چې کومه ده نن ویډیو د خبره کې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې خپله د فیسبوک پروفایل هم دی د ګارډ آپشن آن کړئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي د رپورټ نه بچي ستاسو فیسبوک آی ډي نه څوک سکرین شاټ نشي اخیستلی دغه طریقه ستاسو ملګري نن مکمل به دغه ویډیو کې هم درښیم ویډیو اخره پرې وګورئ ستاسو نه همدای درخواست ده که ستاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ سبسکرایب کولو لپاره ملګري دغه سیر سبسکرایب چې ستاسو ته ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه سیر سبسکرایب هم د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه سیر سبسکرایب هم د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري دا د ګنټۍ نشان دروځي دلته راشئ په دغه ګنټۍ نشان د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو ګنټۍ نشان د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري دا پوسه ګنټۍ آل آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه آل آپشن د کلیک وکړئ زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت در ورسي ملګري که ستاسو چیرې دا ویډیو خوښ شوله د ویډیو سره لایک کړئ که غواړئ ملګري چې نور ملګري سره شیر کړئ دلته به دغه شیر آپشن د کلیک وکړئ ملګري په فیسبوک کې په واتساپ کې هر چا ته دغه ویډیو تاسو بر شیر کولی شئ صحیح ده ملګري نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم چې کله ستاسو د موبایل سکرین ته راغله صحیح ده ملګري ستاسو دلته راشئ ستاسو دلته ملګري فیسبوک اکاونټ را پیدا کړئ صحیح ده ملګري زه دلته غواړم ملګري چې دلته فیسبوک اکاونټ را پیدا کړم صحیح ده ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه فیسبوک اکاونټ ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه فیسبوک اکاونټ د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه فیسبوک اکاونټ د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه فیسبوک اکاونټ راخلاص چې کله ستاسو دلته دغه فیسبوک اکاونټ راخلاص ستاسو ته چې دلته ملګري دغه پوس درې لاین ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ چې کله ستاسو دلته په دغه درې لاین هم د کلیک وکړه ستاسو دلته دغه رقم ته راشي ستاسو دلته خپله فیسبوک آی ډي هم د کلیک وکړه چې کله ستاسو دلته خپله فیسبوک آی ډي هم د کلیک وکړه ستاسو ته دلته خپل پروفایل راړوي کله ستاسو ملګري دلته دغه پروفایل راړو ستاسو دلته د ګارډ آپشن په آن کړئ چې تاسو فیسبوک آی ډي نه څوک سکرین شاټ نشي اخیستلی چې څوک یې رپورټ کولی نشي صحیح ده ملګري ستاسو دلته راشئ دغه تصویر هم د کلیک وکړئ چې کله دلته په دغه تصویر هم د کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته لاندې راشئ چې کله ستاسو لاندې راغله دلته یو آپشن دی پروفایل فیچر ګارډ په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو بیا دلته ملګري لږ لاندې راشئ چې کله ستاسو لاندې راغلی د ملګري په دغه نیکسټ بټن د کلیک وکړئ چې کله ستاسو دلته ملګري په دغه نیکسټ بټن د کلیک وکړئ ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشي ستاسو ته ملګري دلته دغه رقم ته راشي ستاسو دلته راشي په دغه سیو آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه سیو آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري بیا دلته دغه پوس سیو آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته په دغه سیو آپشن د کلیک وکړئ چې کله په دغه ستاسو کلیک وکړئ ستاسو ملګري ورته کتلی چې زما د فیسبوک آی ډي دی دغه ګارډ آپشن آن شه ستاسو په دغه طریقه سره خپله فیسبوک آی ډي د سکرین شاټ نه بچ کولی شي ستاسو فیسبوک آی ډي نه څوک سکرین شاټ نشي واخیستلی دا اوس زما نه ویډیو چې تاسو ته ملګري دغه طریقه په دغه ویډیو کې هم در وښوله ستاسو نه بله ویډیو پرې اجازت غواړم د الله په امان